قدرمن لیدونکو تاسو بیا هم ښه راغلاست وایم او تاسو ګورئ شمشاد تلویزیون څخه د سرې زرغونې خپرونه. په دا خپرونه کې به بیا هم پر شاعر خبرې کړې دي چې شاعر شعرونه لیکي، سندرغاړي یې وایي او خلک یې اوري. شاعر بورا عمر زماني دی او قدرمن لیدونکو د بورا عمر زماني خاص هغه مشهوره شعر هغه دی چې ای وخت بیرته راسه یو افغان وزېږوه او په شان د میرویس خان یا احمد خان وزېږوه. عمر بورا زماني هم خپله دې ته ژمن دی چې د شعر د لارې خلکو ته څومره خدمت وکړي. ځو قدرمن لیدونکو په ګډه سره د عمر بورا زماني په هکله باندې هم خبري معلومات ګورو او تقریبا د شاوخوا 20 سندرغاړي دي چې د عمر بورا زماني شعرونه یې ویلي دي. په ګډه سره ګورو بیا هم زموږ سره پاتې سئ. بورا زماني د حالاتو ترجمانی د شعر له لارې کوي. عمر بورا زماني دمګړی د ډنمارک په هیواد کې د مسافرۍ شپې سبا کوي. ښاغلي زماني له هر وخت او هر کړکېچن حالات څخه د شعر په ژبه نفرت کړی او بیرته یې په شعر کې د ښه وخت پخوانیو مشرانو کارنامې په اوسنیو وګړو د مینې ژوند غوښتل د شعرونو خاصه منځپانګه وي. د شاعر د خیالاتو دنګې ماڼۍ او ښکلي اندونه په سترګو کوي. که شاعر یوې خواته د خپل ګران هیواد د پښتو ژبې لپاره خدمت کوي، خو له بله پلوه په خپلو حماسي شعرونو او خوږ احساس ویده ضمیرونه او د زمانې ویده وګړي راویښوي او د مینې په الهامونو کې د مینو احساس تخنوي. که څه هم شاعر د خپل هیواد نه لرې په ګاونډي هیواد کې لوی شوی، خو په شعرونو کې د افغاني ژوند بیلګې خورا په مینه رانغښتي دي. د عمر بورا زماني شعرونه د موسیقۍ سره ماسټر علي حیدر، نغمې، لطیف ننګرهاري، صدیق شباب، ګلپاڼې، شاهسوار، آرزو نګبین، امید دوست، مصطفی ویسی، نجیب راسا، سمیر یاور، فرهاد دولتزی، نواب اکبری او دولت خان سره شاوخوا 20 تنو سندرغاړو ته رسیږي چې د عمر بورا زماني شعرونه د موسیقۍ سره بسته کړي دي. عمر بورا زماني د ژوند ښکلي نعمت او د اولاد د لارښود او رڼا ډیوه مور ته داسې څو ټکي بیانوي: مورې مورې زما زړه کې تل اوسېږي، په خیالو راورېږي، مورې مورې خوږې مورې ډېره ډېره مې یادېږي، ستا پښو لاندې جنت دی، زړه د کور د محبت دی. د عمر بورا زماني هغه سندرې چې مختلفو سندرغاړو ویلي دي او خصوصا هغه سندره چې ای وخته بیرته راشه یو افغان وزیږوه په شان د میرویس خان یا احمد خان وزیږوه چې صدیق شباب او ماسټر علي حیدر ویلي، او نورې هم داسې سندرې دي چې د کلمو په توګه د ښار له شوره خفه او د سندرو له طریقه د وطن او جانان خاصه مینه ځای کړې. ځو د بورا صاحب د شعرونو نمونې ګورو. ای وخت بیرته راشه ای وخت بیرته راشه یو افغان وزیږوه، بیا یا احمد خان یا میرویس خان وزیږوه چې ننګ په وطن وکړي داسې ځوان وزیږوه، په شان د خوشحال خان یا بادشاه خان وزیږوه، په شان د خوشحال خان یا بادشاه خان وزیږوه. راپورته چې بیرغ د ازادۍ کړي په هېواد، راپورته چې بیرغ د ازادۍ کړي په هېواد، بیا داسې یو بادشاه لکه امان وزیږوه، بیا یا احمد خان یا میرویس خان وزیږوه. ای وخت بیرته راشه یو افغان وزیږوه، نو بیا یا احمد خان یا میرویس خان وزیږوه، نو بیا یا احمد خان یا میرویس خان وزیږوه.
کړي انګریز ته بیا غزا درنه وي چې جوړه کړي انګریز ته بیا غزا درنه وي یو داسې لوی غازي یو داسې لوی غازي میرزمان خان وزېږوه نو بیا یا احمد خان یا میرویس خان وزېږوه بده هسکو هسکو غرو کې د غیرت زمون قصې دي بده هسکو هسکو غرو کې د غیرت زمون قصې دي د وطن ښکلی درې دي د وطن ښکلی درې دي د وطن ښکلی درې دي ښکلا ډکې منظرې دي ښکلا ډکې منظرې دي د افغان د تورې شرنګې پاتې مونږ ته نښانې دي د وطن د سینو بو کې هم خمار او هم نشه دي د وطن ښکلی درې دي د وطن ښکلی درې دي د وطن ښکلی درې دي ښکلا ډکې منظرې دي ښکلا ډکې منظرې دي تل د خاورې آبادي ته هر افغان سره جذبې دي د وطن درو ته لاړ شم باوره خیال کې ترانې دي په دې خاورو د افغان کې پټې پټې خزانې دي په دې خاورو د افغان کې پټې پټې خزانې دي او پټې پټې خزانې دي د وطن ښکلی درې دي د وطن ښکلی درې دي د وطن ښکلی درې دي ښکلا ډکې منظرې دي ښکلا ډکې منظرې دي زما جانانا مرور را پخلا شه په پاکه مینه محبت باندې رضا شه زما جانانا مرور را پخلا شه په پاکه مینه محبت باندې رضا شه جانانا جانانا زما سره پخلا شه جانانا جانانا زما سره پخلا جانانا جانانا زما سره پخلا شه جانانا جانانا زما سره پخلا د ژوندو لګي لګي ورځې شپې دي یاره په مینه مینه کې مزې دي تا د سپرلي سپرلي پرې بګمې دي تا د ښایست ښایست ښکلې نغمې دي راشه پوښلا شه راشه پوښلا شه راشه پوښلا شه راشه پوښلا شه عمر بورا زمانی هر وخت خپل خلکو او وګړو ته ژمن دی
چې د نورو شاعرانو سره به یو ځای د دغه سپېڅلي هنر له لارې خلکو ته خدمت کوي. دوی به مینې ته راغواړي، د دوی له منځه به جنګ، نفرت او کرکه ورکوي او د وطن سره د مینې کېدلو د احساساتي ټکو په لیکلو به خپل شعرونه تر دوی را رسوي.